پاکستان څنګه له طالبانو وډار شو؟ تازه یې څه ویلي دي؟ پوره جزئیات یې هم دلته راسره وګورئ. د افغان نیوز قدرمنې لیدونکو ستړي مه شئ. پر افغان خاورې د پاکستان د هوایي بریدونو وروسته د دغه هیواد د دفاع وزیر خواجه آصف وایي چې له افغانستان سره وسلوال نښته نه غواړي. نوموړي له امریکا غږ سره په یوه مرکه کې ویلي زور وروستۍ خبره ده، خو موږ نه غواړو چې افغانستان سره په وسلواله نښته کې ښکېل شو. هغه دې مرکه کې خبرداری ورکړی چې د افغانستان او هند ترمنځ به سوداګریز دهلیز هم وتړي کوم چې دغه هیواد پرې سوداګري کوي. هغه ویلي که افغانستان موږ ته د دښمن په سترګه ګوري نو موږ ولې دوی ته یو سوداګریز دهلیز ورکړو. خواجه آصف زیاته کړې که افغانستان د پاکستان ضد فعالیتونه مخه ونه نیول شي دغه هیواد حق لري چې کابل ته د اسانتیاو له برابرولو لاس واخلي. د افغانستان سرپرست حکومت تر اوسه د خواجه آصف څرګندونو ته کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې وړاندې یې په وار وار ویلي چاته اجازه نه ورکوي چې افغان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکارول شي. بلخوا د پاکستان سند ایالت کې چارواکي وایي چې د دغه ایالت په اړوند سیمه کې وسلوالو غلو د یوه امبولانس مخه نیولې چې له امله یې ناروغ مړ شوی او امبولانس کې له شته کسانو یې پیسې او موبایلونه اخیستي دي. پیښه پرون چهارشنبې د شکارپور په تالاکو سیمه کې هغه مهال رامنځته شوې چې د غلو یو اته کسیزې ډلې د دې امبولانس مخه ونیوله. یاد امبولانس کې د زړه حملې یو ناروغ روغتون ته لیږدول کېده چې د ډاکټرانو په وینا روغتون ته په ځنډ د راوړلو له امله یې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. ملګرو دا به زموږ چمتو شوی ویډیو. تر بیا ښه وخت ښې چارې.